زنانه سوال کړل دا سوال ډېر مهم او ضروری ذکر چې د دې تعلق د پاکي او ناپاکي سره دی. ظاهره خبره ده حیض دا یو داسې بیماری ده چې په دې کې زنانه نه موس کولای شي، نه روجینی سره شي، نه دغه شان د قرآن مجید تلاوت کولای شي، نه دغه شان د هم بستری یعنی کورواله وغیرہ دا بالکل ناجایز او حرام وي د دې بیماری په حالت کې. نو د دې دا چې کوم دی زنانه دا سوال کړل دا د حیض په حواله سره دی. سوال دا کړل چې د حیض نه بعد یعنی چې کله زما د حیض بیماری ختم شو او صورت می مانځي کو د هغې نه 15 ورځې بعد دوباره چې کوم دی ماته قطرې رالی، نو آیا دا زنانه وي چې دا 15 ورځې بعد دا چې کوم قطرې راغلي یا د حیض چې کوم بیماری ده دا به حیض شمارېږي یا به استحاضه وي، دا به اصلي عام بیماری وي، یعنی دا په حیض کې شمارېږي. د حیض لپاره ضروری ده چې د 15 ورځو نه بعد د 25 ورځو نه بعد یا د میاشتې نه بعد چې کوم دی راتله ضروری دي. یاد وساتئ په دې حواله سره ډېر خلک د غلطفهمي شکار دي، وګونه کولاو کوي او دا خبره واوري دا مسله بیا خاص کر کې چې کوم ځوانان شادي شوده جوړې دي، شادي شوده چې کوم ملکان دي یا نارینه دي، هغه نه دا پکار دي چې دا مسله خپل بزین کې کیدي او خپل کور والا دی. خو ظاهره خبر ده چې د دې تعلق د خزې د خاوند دواړو سره دی، ځکه چې کله خاوند هم بستری وغیرہ کوي نو د هغې لپاره ضروری دی چې ښځه پاک وي. او کچری 15 ورځې بعد زنانه ته دا بیماری راشي نو آیا دا به حیض کې شمارېږي یا نه شمارېږي؟ نو ډېر خلک داسې دي چې په دې حواله سره هغه ته د دې مسلې علم نه وي، هغه دا غني چې یا د 15 ورځې بعد حیض راشي نو دا حیض نه شمارېږي، بلکې اوس کولا د 15 ورځې نه دي شوې، 15 ورځې خو کمې دي، بلکې د 15 ورځې نه بعد 25 ورځې نه بعد کچری بیماری راشي نو دا حیض شمارېږي. یاد وساتئ وګونه کولاو کوي کچری زنانه داسي چې د هغې د حیض بیماری ختم شي او دا صورت مانځي کې پاکي حاصل کی، د هغې نه بعد کچری د 15 ورځو نه مخکې دې ته بیا بیماری راشي نو دغه به استحاضه وي. استحاضه مطلب دا چې دا حیض نه دی بلکې دا عام بیماری ده. په دې حالت کې به زنانه چې کوم دی مونځ هم کوي او که د روژې میاشتې نو روژه به هم نیسي او دغه شان د قرآن مجید تلاوت هم کولی شي او د هغې نه علاوه کورواله وغیره هم کولی شي. دا په دغې صورت کې چې د 15 ورځو نه مخکې دوباره دې ته دا بیماری راشي. لیکن مسله دا وي چې د 15 ورځو نه بعد یعنی یا 15 ورځې مکمل شي، 15 ورځې یا 15 ورځې نه زیات ټیم وشي، نو یاد وساتئ چې 15 ورځې مکمل شي او د هغې نه بعد زنانه ته دا قطرې راشي یعنی د حیض بیماری ورته راشي نو دغه به حیض شمارېږي، دغه استحاضه نه ده. ضروري ده چې 15 ورځې 25 ورځې مکمل کېږي، د هغې نه بعد به کچرې دې ته بیماری راشي دغه به حیض شمارېږي نه، بلکې که 15 ورځې مکمل شي د هغې نه بعد راشي دغه به حیض شمارېږي. په دغې صورت کې زنانه مونځ به نشي کولی، دا به مونځ نه کوي، دا چې کوم دی که د روژې میاشتې روژې نشي نیسلی، د هغې نه علاوه د قرآن مجید تلاوت نشي کولی او د هغې نه علاوه کورواله یعنی هم بستري وغیره نشي کولی، د دې لپاره ناجایز دي. بهرحال امید کوم چې مسله به مو په سمجھ کې راغلي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.